د پښتو پوسټ چینل درنو لیدونکو تاسو سره یو بل ویډیو شریکوم چې د مرینا زموږ مخې ته راغلی ده او هلته چې کوم خلک حصار دي او مړه شوي هم دي د هغوی په باره کې تاسو ته تازه ترین خبر درکوم چې په هغې کې ښځې او سړي شامل دي او دغه خلک چې د چکر په فکر باندې مري ته تللي وي چې هلته د واورې طوفانونه شروع شوي دي او ډېر زیات خلک پکې مړه شوي دي. ویل کېږي چې دغه کسانو په ګاډو کې شپې کړي دي ځکه چې هلته مخکې 4,000 یا 3,000 روپۍ کړی وه او اوس مهال چې خلکو ته پته لګېدلې یعنې هوټلونو والا ته معلومات شوی چې د یخنۍ د لاسه خلک په ګاډو کې نشي پاتې کېدی نو د دې له وجې هغوی د هوټلونو کرایي د 3,000 نه تر 40,000 پورې رسولې ده چې په دې باندې خلکو ویل چې موږ دا پیسې نشو ورکولی ځکه چې دا ډېرې زیاتې پیسې دي او هغوی مجبوره شوي دي چې په ګاډو کې پاتې شي خو د شپې هغوی د یو داسې دردونکي حالت سره مخ شوي دي چې د اکسیجن بندش راغلی دی او هغوی په گاډو کې هملته سا ورکړې ده چې اوس مهال هلته اپریشن هم شروع دی او چې کله ګاډي کتل کیږي نو پکې لیدل کیږي چې د یو کورنۍ ډیر زیات خلک پکې وژل شوي دي او دغه کورنۍ نن سبا د یو ډیر درد او تکلیف سره مخ دي. قدرمنو دوستانو دا یو ډیر افسوسناکه حادثه ده چې نن سبا په مری کې مخې ته راغلې ده او ورځ تر بلې ویل کیږي چې د مړو په تعداد کې اضافه کیږي. الله تعالی نه دعا کوو چې پاک رب دې نور دغه خلکو حفاظت وکړي چې څوک دغلته حصار دي او صحیح سلامت د خپل کورنۍ ته واپس راشي. د پښتو پوسټ چینل دا ویډیو تر همدې ځایه زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.